نن دې ته چل خیمه هغه هر څه راوړل مخې ته یې کېښودل خو ما ملګرو ته وې دي علماو ته مې خورئ خو سر مو چته وی مې خدای شته چې اوس جګړه جوړېږي چرګانو شی راوړه کېښود بل د نرو روجو راوړه بل د نری غوښې راوړه بل پکې پیرني او ډوډۍ مړه چې څومره شیانو مونږ کم ځای خوړی شو مونږ 10 کسانو خو مې راوړی خورئ لاندې هر شی راته پروت و مونږ ته ګیر چاپېر و حصار هم تې تاو کړی و حصار مې چې بل څوک راکې را دننه نه شي ښه مزېدار و خوړار شی خو پروت و او دوی کله یو لوښ یو خوا ځغله وه کله بل خوا ځغله وه کله بل خوا ځغله کله هلته رالل چې یو بل ته وایي مولوي صاحب علما مولوي صاحبان نے تو سب کچھ کھا لیا هغې خو ورته ناست یار صاحب هغوی خوړل بس زه ناست ومه مونږ روټۍ خوړه د یو سیکرټري صاحب پکې زما شنه و هغه داسې راغی ما ته مولانا صاحب ذرا اوپر بھی دیکھو نا میں اوپر دیکھنے کا ابھی وقت نہیں ہے مخکې نشم کتی بره وی تو مجھے تو دیکھو چې ما وکتل نو هغه وخت کې ما هغه پیرني راواخېستا مې په قاشوغه خوړه نو هغه ماته یو ټک راکړ اسکو بھی ہاتھ سے کھاؤ نا یا نور دې په ګوتو خوري په قاشوغه خوري کنه وی دا په ګوتو خوره کنه چې دا په قاشوغه خوري وایي مې ټس دې راکړه اورېږه مې ته په منطقي مولا نه اورېدلې ما وې دونه قمقل نیم چې د پیرنۍ د خوراک په چل نه پوهېږم دومره قمقل نیم چې د پیرنۍ د خوراک په چل نه پوهېږم دې د په قاشوغه استعمالو خو مې دونه بېوقوف هم نیم دونه قمقل هم نیم دونه بېوقوف هم نیم چې د انګریز عادت او د هغه رواج قبول کم او د پیغمبر سنت پرېږدم دا سړو ټرتې ونه کړم مې راشئ ورته بل هم ویمه خو سړي منډه کړې وتښتېد دا یاد وساتئ د مارونو علما هم ناست او ټول دلته ناست په یو مجلس کې د خپل پیغمبر طریقه به نه پرېږدی که خیر وي انشاءالله د پیغمبر په سنتو به نه شرمېږي ښه مزېدار د پیغمبر سنتو باندې فخر کوه یو سړی دی د انګریز په طریقه فخر کوي ځلې د پیغمبر په طریقه فخر ونه او زه به دعوه کوم چې د رسول الله مبارک امتي موزه دی موزه عاشق رسول مو پلان کې عاشق رسول پته دلته نه لګي چې په دغه مجلسونو کې غیر شي نو پته به راته ولګي چې ته اوس د پیغمبر سنت علی که د انګریز طریقه اخلي دا تاسو ته پته نشته خدای ګواه دی چې د پیغمبر په طریقه کې کم کمالات دي دا په بل کې نشته